بهترۍ موږ څه ووایو دې باره کې نن سبا دواړه سیټ ته یو طرف ته ګورې هغه وګورم اعتماد مې نشته په دې هم نشته دی نو کار روزګار خو ګوره زه به ته خبره وکړم که نه د احتجاج نه علاوه زموږ د کار روزګار څه کم غټ خوند دی صحیح شوه کار روزګار خو چې کوم دی که نه ټیک دی په دې باندې اثر پرې باسي نو بس دا احتجاج بالا کامیابه شي زمونږ مقصد دا ده چې اول ناول زمونږ د اسلام طرف ته دغه دی که نه چې داسې حکمران راشي چې مونږ د اسلام خدمت کوو د عوامو خدمت کوو دغه څه نه د روزمره اشیاو منګایي ختمه شي زمونږ او ستاسو نو حکومت خو درېدل پکار دي ځکه چې نقصان هم پکې دی که نه بل طرف ته چې عمران خان رایله کېږي که نه خم دی چې مذاکرات وشي هغه د دې نه زیاده بهتره ده السلام علیکم تاسو ګورئ باسم خبر زه یم ستاسو اشنا ستاسو ورور شاهد جان صاحب نن موږ راغلي دي ټوکر دا د خلکو نه پوښتنه وکړو 24 نومبر باندې پی ټی د احتجاج کال ورکړی دی خلکو څه رایه ده راشئ دونه دا رایې واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی روحل امینو د 24 نومبر احتجاج کال چې ور ستاسو څخه د احتجاج به کامیاب شي که نه بس انشاءالله کامیاب به وي بس هغه دی کېدای شي موږ هم وله لاړ شو امید هم شته دی او کامیابېږي به د خیره ستاسو خیال ته د احتجاج عوام بهترۍ دپاره دی که نه خپله سیاسي حکمت عملۍ دپاره بس دا بهترۍ دپاره دی عوام دپاره بهتري او د کامیابي ده ځکه چې عمران خان رایله شي بس دا او یو اخرینه سوال درته کوم دا احتجاج وشي که نه حکومت له څه پکار دی دا وردی که نه که احتجاج دی کوي خلک نو حکومت خو درېدل پکار دي ځکه چې نقصان هم پکې دی که نه بل طرف ته چې عمران خان رایله کېږي که نه خم دی چې مذاکرات وشي هغه د دې نه زیاده بهتره ده نو مذاکرات چې وشي بهتره ده او ونشي او دا احتجاج تاسو څه دی کې رایې ده چې څه ورته وایي دې خلاف هستئ که نه که حق کې هستئ احتجاج نو احتجاج صحیح دی په حقه باندې دی موږ هم خپل هم شو مارګرتیا کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی عثمان دا 24 نومبر باندې احتجاج کال شوی دی تاسو څه رایې ده چې دا احتجاج به کامیابه شي یا ناکامیابه شي یاره زموږ خو خپله رایې ده چې موجوده لیډرشپ باندې زموږ دومره اعتماد نشته صفا خبره وکړي ولې چې بله پیرماني امین ګنډاپور چې کوم دی که نو خلک یې په نیمه کې پرېښي ورځ کېدی دی بیا شو نو زموږ خپله رایې اعتماد مکمل ختم شوی اوس په عوامو باندې مشکل زموږ څوک دا وکړي او ستاسو خیال سره د احتجاج سره ملک حق اعتباره سره بهتري شته دی او که نه شته دی بهترۍ موږ څه ووایو دې باره کې نن سبا دواړه سیټ ته یو طرف ته ګورې هغه وګورم اعتماد مې نشته په دې هم نشته دی په دې کې به څه بهتري وي بهتري خو 2 کاله اوس مسلسل احتجاجونه یار څه دي څه بهتري موږ نظر باندې رانله پېښ البته یو مشوره ورکوله کېږي یو خبر دا کوله کېږي چې د ملک د استحکام دپاره د خان صاحب خبره کېږي خود هغه په خپله جیل کې دی هغې څه پته نه لګي نور باقي کوم بقایا د هغې کوم لیډرشپ دی د هغه باندې اعتماد نشته د یو قسم پې نشته خپلو کې هغو نن سبا جوړ نه دي خبرې پته نه لګېږي د هغو کوم بیکګراؤنډ اوس خبر نشته د هغو کومه پلان اے پلان بی پلان سی کوئی نه یې هېڅ نشته دی خپلو کې اوس دې باندې اعتماد څو سړی وکړي او دا احتجاج څه ورته وایي څه ملک کې څه استحکام به راشي که نه د احتجاج چې کېږي حکومت له څه پکار دی د احتجاج وشي که نه احتجاج سره ملک استحکام نه راځي بلکې احتجاج کې مطالبات وي هغو سره بیا خلک چې کوم دی که نه حکومت هم په هغه باندې خپل نظر اچوي او عوامو مطالبات یې ښي مخې ته او حکومت له په هغې باندې بیا غور کول وي که نه هغې سره حکومت ګوري چې د دې مطالبات سره استحکام شته یا نشته نو عوام خو اکثر مطالبه دا وي چې د ملک د بهترۍ وي که نه باقي مخکې څه کېږي هغه پته نه لګېږي حکومت هغو سره خبره کې برابرېږي نه برابرېږي هغه ځان له خبره ده او تاسو ماته دا د احتجاج یو سیاسي بیانیه ده که نه که واقعي څه عوام دپاره څه عوام د کېدون دپاره دی نو سیاسي خو دی آلریډي دا پته راګه نه یو سیاسي جماعت دا کوي البته په دې کې کوم د عوامي جنډه نشته چې یا د عوامو دپاره د ارزانۍ دپاره وي یا د عوامو کوم د سهولت دپاره وي البته هغو کال دا ورکړی چې خان د رهایي دپاره که نه نو خان رهایي پته نه لګي دا اوس کېږي نه کېږي اصل خبر هغو د ملک د کوم د ایجنډه د هغو د ملک نه راځي دې کې هغو ایجنډه صرف د خان د رهایي ده اوس چې دا کوم ایجنډه دی راغستې ده په حقیقت کې روانې هم بیا هم بهتره ده
حقیقت د دې خبرې نشته که نه په دې باندې چا اعتماد خلکو اعتماد ختم شو دغه وجه السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دی دی خان ولی تاسو نه دا تاسو کوم دا 24 نومبر د احتجاج کال شوی دی د احتجاج به کامیاب شي کنه ان شاء الله تعالی خلک د زړه نه تنګ شوی دی او جرأت ځینو خلکو کې شته ځینو کې نشته که نه خو موږ وایو چې تقریبا دا خو 25 کروڑ عوام دي په دې 25 کروڑو کې تقریبا 20-25 لکه خلکو لکه جرأت وکړو نو ان شاء الله تعالی کامیاب دی د اوس نه د نن نه کامیاب دی خلک تنګ شوی دی نور مزید بچا کې دومره برداشت نشته دی صحیح شو کم چې زمونږ دپاره او زمونږ د خدمتو لپاره په غټو غټو اودو باندې ناست دي هغه لکه بل طرف ته چې کوم دی که نه د هغو خواهشات دي او بل طرف ته چې کوم دی لکه د دې ملک د بهترۍ دپاره د هغو هېڅ سوچ نشته نو د دې د وجې نه خلک تنګ دی او انشاءالله تعالی دا مو امید دی چې کامیاب دی او ستاسو خیال سره د احتجاج بس ملک بهترۍ دپاره وشي که نه ځکه چې احتجاجونه سره د غم بندېږي کار او روزګار او روډونه نو کار روزګار خو ګوره زه به ته خبره وکړم که نه د احتجاج نه علاوه زمونږ د کار روزګار څه کم غټ خوند دی صحیح شوه کار روزګار خو چې کوم دی که نه ټیک د بدې باندې اثر پرې باسي خو احتجاج د یو پارټۍ چې کوم دی دا جمهوري آئینی حق دی دی د بلار کې دومره رکاوټونه دومره مشکلات دا دې نه ودرئ دی خو د احتجاج د کولو نه مخکې چې کوم دی لاریم بند کړي ترانسپورټ هم بند کړي کارونه هم بند کړي نو دغه کم درب دی دې خبره باندې سوچ پکار دی چې کاروبار کم خلک خرابوي احتجاج خو زما حق دی زه خو غواړم زه ما تعالی ووټ درکړی دی یا مې درکړی یا مې نه درکړی خو ته زیاتی کې یا ظلم کې زه به ستا خلاف ضرور چې کوم دی اواز اوچتوم نو چې ته ما ته لارې بندې نو دا خو چې ظالمانه حکومت نو حکومت له څه رایې ورکوي چې حکومت د احتجاج ته د لارې پرېږدي که نه همدا قرنګې وساتي حکومت ته خو زما دا لکه عرض دی چې کله د عمران خان په دور کې دی لانګ مارچونه کولو او کله د هغه له ټینټونه کورسۍ خوراک هر څه ورکاوه چې دا د دوی حق و صحیح شوه نو اوس دی د کم داسې خوب دی کومه داسې یېره ده دا چې تقریبا 100 کسان یو ځای دی نه پرېږدي او الټا لکه تشدد او مار پیټ او لکه دا کم پاکستان دی یار زموږ خو دې نظام نه زړه تور شو داسې خو نه ده پکار لکه څنګه چې پکار لکه په کم ډیزاین باندې چې دی لګې دي نو امید د رب نه ده انشاءالله تعالی کامیابیږي د دې لپاره خلک غټې غټې دواګانې کوي او زموږ د ټولو اراده ده او صدرنیه ده او موږ چې کومه داسې خبر راشي موږ که نور څه وس هم نه کېږي شیر کول هم وس کېږي که نه نو انشاءالله تعالی امید د رب نه ده چې دا به کامیاب شي او آخري کال دی دا به رنګ راوړي او که دې هم رنګ راوړو نو بیا زما استاد د ژوند او د مستقبل مسله ده ځکه چې ما ته مخکې ځان دپاره سوچ نه کوو نو یو عمران خان خو په جیل کې ناست دی او خو یو کس دی هغه ته د هېڅ کموت نشته که اوس یې معمولي ډیل وکړو بار به راشي خو آیا دا چې زما استاد د مستقبل به څه کېږي زما استاد بار همدا یو سړی را پاڅېدلی دی جنګ یې رامانې ختم کو هر قسم او ګوره دا ګراني نه ده دا راوستل دا د اسمان نه کېږي دا زموږ عملونه دي دا یوازې موږ په یو ګمران باندې هم تهمت نشو لګولی چې ګنې دې راوستله زموږ چې څنګه عملونه دي څنګه چې موږ یو داسې په موږ باندې د بره فیصلې راځي صحیح ده نو ملګري داسې ده چې بس د احتجاج عوام څه بهترۍ دپاره دی که نه که خپل یو سیاسي حکمت عملۍ دپاره دی یاره دا خو په دې دور کې چې دی دا خو د بهترۍ دپاره دی سیاسي خو ډېر خلک ځي راځي او سیاست ته خو مخکې داسې نه ووی ځکه چې څوک عوام څوک غواړي چې په ما د دا نماینده مستحب شي هغه دی نه مني نو زه به ضرور راوځم زه به ضرور وایم چې بھائی زما دا سړی خوښ دی زما د ملک خدمت دا سړی شي کولی او دا دې په ما باندې مسلط شي نو چې ما د دې نه منې کوي نو زه خو د بهترۍ دپاره راوځم زه خو د خپل مقصد دپاره نه راوځم چې جیل خورم او وال خورم او لاټې چارج او لوګو کې انشو شیلنج په ځان باندې برداشت کوم نو زما خو مقصد چې کوم دی د ملک د بهترۍ دپاره دی زما خو مقصد د دې لپاره نه دلته زما خپل څه پوله پټی بساو دی یا مې څه کوم دی ذاتي کاروبار دپاره ځم کاروبار بندوم او هلته ځم نو د بهترۍ دپاره ځم السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی دی عبدالسلام دا د 24 نومبر باندې احتجاج کال ورکړی شوی دی دا احتجاج به کامیاب شي که نه نو بس دا احتجاج بالا کامیاب شي زمونږ مقصد دا ده چې اول ناول زمونږ د اسلام طرف ته دغه دی که نه چې داسې حکمران راشي چې مونږ د اسلام خدمت کوي د عوامو خدمت کوي دغه څه نه ده روزمره اشیاو مهنګایي ختمه شي زمونږ او ستاسو زمونږ غریب خلک یو مونږ دپاره همدغه دی که نه زمونږ
نه غواړو چې هر حکمران چې راشي کو هغه د هرې طبقې نه وي که نه موږ دا غواړو چې د اسلام خدمت وکړي اصل کې اول نه اول د اسلام خدمت دی بیا د هغې نه بعد موږ او تاسو مهنګایي ختمه شي که نه موږ ته مهنګایي تکلیف دی غربت دی دغه باره کې موږ دا کوو انشاءالله او امید ده چې انشاءالله دا احتجاج الله کامیاب کړي او کامیاب شي انشاءالله او تاسو ماته دا د احتجاج په دې ملک حال کې بهتره دی که نه دی څنګه چې حالات روان دي بېروزګاري ده مهنګایي ده نو احتجاج خو پوره من احتجاج بهتره دی دا دپاره چې زمونږ د عوام دغو ته پته ولګي حکمرانانو ته چې که نه دې احتجاج کوي خو پر امن دپاره داسې دپاره موږ نه کوو چې د بل نقصان کوو یا د حکومت ړنګولو دپاره چې دا حکومت ښه نه دی او که نه بل دی راشي که نه موږ مقصد دغه دی چې بس د اسلام خدمت وکړو او دغه شانه د عوامو د ګرانۍ سطح زمونږ راکمه شي دغه دپاره موږ دغه کوو انشاءالله او د احتجاج مقصد یو سیاسي بیانیه ده که نه که واقعي د خلکو د مسایل او دغه دپاره دی نو احتجاج خو دا اوس کوم احتجاج روان دی دا د خلکو دغه دپاره دی که نه د فایدې دپاره زمونږ بس داسې حکمران راشي چې موږ د عوامو خدمت وکړي او دغه شان د اسلام خدمت وکړي دغه دپاره موږ پوره مني انشاءالله پوره من احتجاج غواړو او انشاءالله چې الله به کامیاب کړي دا انشاءالله جی ناظرین تاسو د خلکو رای واخسته خلک څنګه حال کې دی خلک نه دا تپوسه وشوه چې احتجاج ته ځي او که نه ځي خلکو خپله رای ورکړه تاسو واورېدل اوس خپل میزبان شاهد جان صاحب له اجازت ورکوي الله حافظ